غبرګونونو نتیجه ورکړه. ایران په خپلو کړنو پښیمان شو او ولسمشر یې افغان مهاجرینو سره کتلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لاریونونو او د افغانانو د سختو غبرګونونو سره نن ورځ هرات کې یو شمېر ځوانانو د ظالم ایراني رژیم قونسلګرۍ دروازې ته اور اچولی او هغوی څخه یې غوښتي چې د افغانانو سره د روان ظلم بس کړي، ځکه د ایرانیانو یاد ظالمانه چلند نور افغانانو ته د منلو نه دی. د دې ټولو وروسته اوس تازه خبر دا دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي نن ورځ تهران کې میشت افغان مهاجرینو او محصلینو ځای ته تللی، هغوی سره یې روژه ماته کړې او د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی. نن ورځ خوستي ځوانانو هم د ایران پر ضد لاریون وکړ چې له امریکې راغلي موږ له ټولو داخلي اړخونو، ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د بحران نه د ایستلو په برخه کې ورسره بشري همکاري وکړي. لومړی موږ تر هر څه لومړی له ایران او پاکستان غواړو چې د افغان مهاجرینو ځورول ژر تر ژره ودروي او د بشري مرستو په برخه کې همکاري وکړي. دوهم له داخلي کړیو غواړو چې نور په سلیقوي اختلافاتو د افغان وژنې او ځورونې فرصت برابر نه کړي. هر څومره ژر چې کېږي د ملي یووالي په موخه ټول هیوادوالو ته د منلو وړ ګامونه واخلي تر څو له هیواده د هیوادوالو د وتلو بهیر بند شي. دریم له سرپرست حکومت غواړو چې په کور دننه د خلکو د ذهني ثبات او اقتصادي حالت د سمون لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر څو له هیواده وتونکي ځوانان په کور دننه له خپل راتلونکي ډاډمن شي او د هیواد رغونې فکر یې پیاوړی شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.